راځي یو بل فورم تاسو ته بار ما غوړس چې افغان ایو کوم دغه نشر کړو ته ویلو چې زه دغه ویب سټ جوړوم په دغه ویب سټ کې به تاسو ته بار دقیق مهاجرتي وکیلان مهاجرتي پوسټونه وکیږي یعنی په د مهاجرت په برخه کې هغه پی 1 دی پی 2 دی اسایلم دی ایسایوی دی همداسې نور کوم ویزې چې په امریکا کې دي دغه په اړه به دقیق او پر وخت معلومات به دې کې ذکر کیږي او دې کې باید سره هم تاسو راجستر کړئ چې ترڅو تاسو وکولای شئ چې دغه اپډیټ معلومات څخه خبر شي دغه ته لینک زه کمنټ کې پریدم هغه کمنټ کې تاسو کولای شئ چې دغه لینک څخه بیا استفاده وکړئ مثلا اگر چې دغه د کمپیوټر دی تاسو بیا کولای شئ چې په موبایلونو کې خپل استفاده وکړئ دغه لینک باندې به کلیک کړئ چې کله لینک باندې مو کلیک کوو هغه دا ډایرکټ وړي براوزر ته او دا براوزر به خلاصیږي دلته لیکل دی pathway.afghanewic.org دلته به اوله صفحه به شي دلته به ولیکي I understand دا به انتخاب کې I understand to continue ګورئ دلته مکمل ویزې دي دلته تاسو به څه شو کې welcome to V-PRIC ته به دلته مکمل شیان دي دلته لیکل دي explainer resources policy press about store subscribe afghan.org دلته وګوره دلته دا کوم ویزې کټګوریانې دي US visa category global pathway find pathway glossaries firms دلته من نور څه شی بدل ته نه کوو دلته به راځو چې څه کوو find my pathway دلته چې راغلی تاسو به بیا دلته انتخابوئ دلته لیکلی دی help us understand your situation where are you right now وای موږ سره کومک وکړه چې موږ پوه شو تاسو اوس فعلا دپاره کوم ځای کې یاستئ دلته که چېرته انسایډ یو اس که چېرته ته داخل د امریکا کې ژوند کوئ دغه به انتخاب کې که کمپ اسیلیا کې یعنی قطر کې اوسېږه کمپ اسیلیا کې دغه به انتخاب کې که پاکستان کې دغه به انتخاب کې یوروپ کې دغه افغانستان او ادر کنټري به دلته انتخاب کې او دا به دې کې به یو انتخاب وي بیا به ورته ولیکي زه به ورته یم دغه به انتخاب کوم زه به ورته یم چې are you Afghan زه به ورته یم yes دلته چې what are your current case status وایي ستا status اوس فعلا دپاره څه شی دی یعنی ستا کیس څه شی دی فعلا زه ورته یم چې ایسایوي اپلیکنټ تاسو بیا انتخاب کې ایسایوي پروسس کام دی USRAP یعنی P1 P2 دی پیرول دی گرین کارت هولډر دی US citizen دی no case not sure او هیڅ کیس نه لرم دلته به یو دی کې تاسو به انتخاب کې do you work for the US government or military آیا ته کار کوي آیا ته مخکې کار کړی دی امریکا دولت یا ملټري سره ورته چې yes directly که چېرته د کنټراکټر او که چېرته کار دی نه کړی بیا دلته ولیکې no بیا د بل برخې ته راځو وایي how did you arrive in the United States وایي تاسو څنګه راغلی امریکې ته څنګه ورسېدلی تاسو به ولیکئ 2021 withdraw دا 2021 کال کې چې کومه withdraw وشو خلک راغله هغې کې راغلی arrive ان SIV ته دلته راغلی SIV په وروسته CBP1 چې هغه بارډر باندې غوښتي خلک lawful entry هغې باندې راغلی non immigrant visa باندې راغلی هستئ او که نه cross without inspection او همداسې مستقیم راغلی بدون د هغې نه چې تا باندې څوک خبر شي او ادر دلته به ادر کوم چې تاسو انتخابوئ نو تاسو دې کې به یو انتخابوئ do you have family in United States وایي ته فامیل په امریکا کې لري آیا هغې چې دی yes US citizen آیا US امریکایي پاسپورټ لرونکي دي yes other status کوم بل حالت لري yes green card holder یا green card holder دي no یو هم نه دی کې are you separated from a family and seek a reunification او تاسو د فامیل څخه جدا شوي یاستئ او مثال غواړي چې یو ځای شي فامیل سره یعنی فامیل دی هم دلته وغواړي دلته مثال یو انتخابه yes یا no یا not sure زه نه پوهېږم are your family in immediate danger فعلا وایي تاسو یا ستاسو فامیل په دغه کې دي څه ورته وایي په خراب حالت کې دي یعنی وخیم حالت کې دي خطر حالت کې دي هر چې تاسو انتخابوئ yes immediate danger serious risk او currently safe دې کې به یو تاسو انتخابوئ او بعد د هغې نه به دلته څه شی به کوئ دلته به tell us more about your situation and anything else that matters وایي دلته موږ ته خپل explanation وکړئ خپل وضاحت ورکړه دغلته
په انګلیسي کې بدل ته وضاحت ورکړي او که په دري او پښتو کې ملي کې دوی کولای شي چې هغه به ځان ته ترجمه کړي کنه دوی پوهیږي خپل بس دلته به تاسو دا اگزامپل ورکړی دی چې I am Afghan national. I work as a interpreter for US Army in Kandahar from 2012. دا یو سټوري یا قصه به دلته ذکر کې او دلته به you can type question in any language. ګورې دلته هر ژبه کې تاسو ګورې دري پښتو فارسی اردو عربیک ازبک ترکیش هر ژبه دې کې شامل ده نو تاسو کولای شئ چې بیا به دې کې خپل سوال هم ذکر کې priority interest وایي سره هم US pathway any column دې کې به زه وایم US pathway او current country of birth چیرته پیدا شوی افغانستان د دې نه وروسته به دا به وایي find pathway. Please describe your situation. ګورئ دلته دا خانه به دا کې یا زه به ولیکم چې I am former US interpreter with the I'm a former US interpreter from 2011 to 2022. دا یو څه به ځان ته ولیکئ دلته به ولیکئ I understand to continue. Your situation, your Afghanistan country. ګورئ دلته ټول هغه شیان درته دغه pathway to apply Afghanistan special visa form 360 دا ګورئ دا ټول هغه پالیسیانې دغه شیانې ویلې که ګورئ دلته هر څه معلومات اوس درته درکوي دا که په پښتو کې دا بیا کولی شي چې خپله ډکشنري لرئ ګوګل ټرانسلیټ لرئ هر څه لرئ تاسو کولی شئ چې له دغې لارې باندې بیا تاسو ریکمنډډ نیکسټ سټیپ دا ټول شیان دا اوس درته ښیي چېرته ته معلومات غواړئ او نه پوهېږئ نو دغه ټول شیان دی درته په یو دقیقه کې ځواب یې درته درکړه دغلته بیا lawyer.com کولی شي وکیل سره هم دغه شي او دغلته مکمل USCIS.gov دغه ځای نه casehistory.gov دغه ټول شیان یې دلته وګورئ په یو دقیقه کې تاسو ته دغه کې ویزا ډیټیلز دلته د ویزو ډیټیلز هم ډسکرپشن هم درته درکړی دی دلته سوال هم پوښتنې کولی شي دا بیا کولی شي چې په PDF یا PNG او همداسې نور شیانو باندې ډاونلوډ کړئ ځان ته دلته هغه خپل سچویشن دی دغه که څه ورته وایي ورته ډسکرایب دی که او هغې نه وروسته دغه ټول your question current location I am currently in the United States ما ورته ویلي چې زه امریکا کې یم او دلته دغسې کار مې کړی دی او بیا دغلته your situation دوی بیا ما ته تشریحات راته راکړل دلته ګوري دلته ټول هغه تشریحات راته راکړه چې باید ته باید څه وکړې څه ونه کړې دغه دی هغه دی کوم ضرورت چې دی ټول په یو دقیقه کې تا په دغه صفحه کې درته راوړه نو په دغه طریق باندې تاسو کولی شئ چې دلته ځان ته لاره وګورئ او دغلته راشئ خپله که چېرته تاسو نه پوهېږئ چې په کومه طریقه باندې تاسو مخته لاړ شئ په کومه طریقه تاسو کار وکړئ او کوم کارونه زه وکړئ دلته بیا هغه ټول شیان ته د هر چا قصه چې دی فرق کوي زه نشم ویلی چې مثال د هر چا کیسه همدغسې دی څوک مثال د چا ریکمنډیشن لیټر نشته څوک HR نه لري همداسې څوک بل دغه ټول هغه شیان دي چې ضرورت دی ته دی چې دلته راهنمایي درته وشي دلته بیا کولی شي چې خپله پښتو ژبه کې مو ځان ته دغه وکړئ دري ژبه کې مو وکړئ او په انګلیسي ژبه کې خو بې له هغې همیشه انګلیسي دی بس په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې دغه وکړئ څه ورته وایي دغه پیتوی ځان ته وټاکئ بس په دغه طریق باندې مخته لاړ شئ نور بیا هم که چېرته کوم مشکل په دغه کې څه ورته وایي ما ته کمنټ کې ووایئ زه بیا تاسو ته اول درته درکوم بل دغه چې دی دغه ویبسایټ لینک چې دی ما په کمنټ کې درته پرېږدم تاسو هماغې باندې ډایرکټ کلیک کړئ او ډایرکټ دغې ویبسایټ ته مو وړئ بدون د کوم دغه نه او بیا دې ځای نه نور دغه هم شته دی چې ویزا کټګوري دی چې دلته بیا تاسو کولی شئ چې کوم کټګوري کې تاسو راځئ دا ټول هغه د امریکا ټول هغه ویزې چې دي دلته دي ګورئ دغه ټولې ویزې دي نو په امریکا کې څه بلا ویزې پاتې دي دا وګوره دومره زیاتې ویزې
دومره لارې شته دي چې یو څوک غواړي امریکې ته راشي، دومره لارې شته دي چې امریکې ته دننه کېدو کې چې باید امریکې ته په کوم طریق باندې دننه شي، دومره لارې وجود لري. خو زیاتره خلکو ته پته نشته دی چې مثال کوم ویزې موږ ته باره ښه دی، په کومه لاره موږ کولی شو ننوځو. تاسو کولی شئ چې فامیل له طریقه راشئ، د ورک له طریقه راشئ، امپلایمنټ له طریقه راشئ، سټوډنټ د شاګرد له طریقه راشئ، هیومن ټراین سپیشل همداسې دغه ټول هغه طریقې د زیاتره د هندوستان او پاکستان وګړي چې دي ټول په سټوډنټ ویزا باندې دلته راځي او دلته تر اوسه پورې همداسې پراته دي، درس هم وایي او بیا هغې نه وروسته همداسې نور کارونه ترسره کوي. نو ورونو دغه ساده او خلاصه ما درته وویله که نه، بیا دې کې چې هر څوک چې کوم کارونه دغه کوي هغه بیا پوهېږي خپله، نو تاسو بیا هغه شیان تاسو انتخاب کوئ چې کوم یو تاسو یې غواړئ او کوم یو تاسو ته ضرورت دی. بیا هم ډیره مننه، ژوندي اوسئ، په خدای وسپارم. دغسې ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. که په صفحه مو لایک کړی نه، لایک کمنټ کړئ او فالو مې کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. په خدای وسپارم. السلام علیکم.